الله الرحمن الرحیم. راځو چیرته راځو ورته صحیح ده. دا خو مړې وه نو څه شي خبرې کوو فونټ کې به خبرې کوو صحیح ده. فونټ کې نور څه دي هغه دا خبرې لکه څرنګه ستاسو دلته وویلې صحیح ده. مثال کومه لیکنه کړې وې دا دې لیکنه د کوم سټایلونه انتخابوي هماغه سټایلونه لکه څرنګه دلته انتخابوي ډیزاین انتخابوي فونټ ته به راسي دې ځای کې خو لیکنه ښکاري درته دې لیکنه ته ګورې کوم سټایل په دې لیکنه باندې اپلای کړو بس هماغه سټایل باندې په لیکنه باندې څنګه کېږي اپلای کېږي ښکاري درته مثال دې ډول باندې لیکنه غواړي داسې همدې دا او بولډ وي ټالیک دې وي مطلب غټه دې وي او لنګه دې وي څومره سایز ورکوي 14 دا به د عربیک لپاره دی. مثال عربي لپاره کوم سټایل دی کولای شي مختلف سټایلونه د عربي لیکنې لپاره انتخاب کړئ نه دلته کمپلیکس لیکنې لپاره دا وګورئ. بل در سره ریګولر مطلب د عربي لیکنې څنګه وي سیده دی وي د ټالیک وي د بولډ وي صحیح ده. ریګولر سایز څومره د عربي لیکنې 12 رنگ به ډول لپاره یو مثال کوم رنگ ورکې دا نو رنگ انډرلاین د کوم انډرلاین دی دا د اعلان د کرښې رنگ د کوم رنگ وي شین رنگ مثال دا وګورئ ته سټریک تھرو دی پاس یو لاین تر اولې ورته پاس یو لاین تر راسي ډبل سټریک تھرو دا مطلب د لیکنې د پاس څو لاین راسي ولاین صحیح ده. بل چې د سوپر سکرپټ دا ول سب سکرپټ دی سوپر سکرپټ لکه دلته مې درته ویلو ګوره د سب سکرپټ وایي چې دې ته سوپر سکرپټ کچې د لیکنې لیکس بار ویلو کلیک وکړه بار بلل چې لکه ایکس مربع سي دی چې اعلان دراوی لکه لوپ قاعده د لاس دی چې وګوره هم نه ده سمال کیپس دا مطلب ټول په غوټو حروفو سي خو فرق پیدا وي د سر حروف د عینونو په سایز کې څنګه وي غاټ وي او که ال کیپس انتخاب کې دا مطلب سایز کې مون ټول یو شان او په غوټو حروفو کې صحیح ده. پوښتنه دې باندې بیا او چې کوم څه کلمه کې وګوره هغه سټایل په اپلای کوم څه اپلای صحیح شو. بل خپل حالت راولې ته براسي فونټ ته فونټ کې وربیا راسي چې ته اما خپل شي هغه حالت به څنګه انتخاب وکړي. هډنګ چې کې پټول مثال دا لیکنه زغوان څنګه کما پټه کما څو کې ونه ګوره راځم چې باندې کلیک کوم هډن باندې به وکړي کوم د لیکنه څنګه شو ځم کوم څه ده مشکل ونه وي دلته سلاوي کنټرول زائد پریس کړئ چې پریس کړئ په نشر کنه هم لا چوله کومه ده شام سیټ از ډیفالټس کار کې سیټ از ډیفالټ دا کار کوي مثال بعضی وخت کومه لیکنه لکه زرا ځم یو ځل کلیک کوم دلته لیکنه کوم د لیکنه رنگ څه ده تور ده دته رنگ انتخاب کوم مثال بل رنگ ورکوم سور رنگ هغه یو رنگ ورکوم دا رنگ ورکو بیا رنگ انډرلاین ورکو بولډ مې کو صحیح به مو وکړو سټایل بدل کنه څه بدل اوس کوم لیکنه په اندازه سټایل سره کیږي چې ته نوې صفحه راولم لاړ سم فایل ته به چې لاړ سم نیو ته نیو کې مثال نوې صفحه راولم دلته نوې صفحه نه کنه راولم اوس کې د نوې صفحه مې دلته راوستله صحیح ده. بس لیکنه باید کوم رنگ کې استعمال غواړم چې خودته دا رنگ کوم رنگ ده تو نو دا مشکل سر ځلې زما کوم ته بیا دا بولډ کوي رنگ ته بدل ځوان هر وخت په دې هغه سټایل استعمالېږي مرا بس هغه رنگ ورته انتخاب کې مثال دا دی رنگ وي سایز دې مثال دومره وي د انډرلاین رنگ دا وي او بولډ دې سایز څومره د ډیفالټ ډول مثال 14 چې دا سټایل انتخاب کو دا راځم د ډیفالټ کوم چې باندې کوم سیټ اس ډیفالټ سیټ اس ډیفالټ څه ومه دا تر تاسو آی وایي دغه ډاکومېنټ لپاره د استعمالي ځکه د ټولو ډاکومېنټونو لپاره دا سه آل د ټولو لپاره مطلب کار ځنه صفحه ولما دا سټایل استعمال او کې کا اوس ګور نه صفحه مې سمخ راو کوم رنگ به استعمال تور رنگ وو وایي ګور کده تراو رنگ نه صفحه اما غرنګ وایي صفحه دې انتخاب کړو هر وخت پر پسند دا رنگ استعمالي بدون وړوا نه وي زم څه دا ګرانه نه وي ورپسې بدل تر سره فونټ سکلر راشي ایڈوانس ته په ایڈوانس کې څو خبرې د خدای ته اکثر د هغه لپاره استعمالي ځي لکه اوپن ټایپ لپاره استعمالي ځي سکیل دا ول سکیل کې مطلب تاسو کولای شئ د لیکن لپاره چې بدل کړئ فاصله کم کې زیاته کې مثال زه راځم د سټایل بدلون درته تور رنگ کې دی او دا د نون مطلب نه دی دا بولډ نه وي سایز سره سوار بس دی سیټ از ډیفالټ فار آل اوکې صحیح شو. زه راځم چې کوم د لیکنه ته مطلب د مابین کې فاصله څنګه کوم زیاتوم یا کموم لکه سره کم راوسم اډوانس ته اډوانس تراسي وب چې تراسي سکیل تپ سکیل کې مثال ته فاصله ورته کومه سو درس او کې کومه د لیکنه یو بس څنګه شولا دمر نږدې یو بل باندې فاصله شو صحیح ده کولای د مابین فاصله دي زیات سي اډوانس ته راسي او د دې نه 200 انتخاب کوي کې وایي فاصله څنګه شو
زیاته شوله زم شو بیا راسي دې ځای نه کولی شي بل سټایل انتخاب کړي خو نارمل یې څو ده ایکسپینډ څه مطلب پراخول نور هم پراخوي دې ځای نه سایډ تاکې وګوراري حروف به څنګه شي پراخ به شي وګورم کې وګوراري حروف څنګه شو صحیح ده بېرته نږدې کوي دلته به راسي چې ورته انتخاب کړي چې ده کانټرست ته کسي شی خو ده وګورم دا بیا سره نږدې کوي دې که نه کې وګوره یو بل څنګه شوله دومره یې پاس شوله چې بیخي ختم ده کړله دا به لږ څه بېرته ورته زیات کړي دا وګورئ اوس یو بل باندې څنګه ده بس د کغواړي نارمل حالت ته راولي دلته به چینج خاطر لیکلی وي لوګ قاعده د څو لس دا لس که زه مثال دې ځای نه لاندې کوم دغه ځای بیا مکمل قاعده ته نه دي راغلي وینې ځان چې لاندې ته راسي رابسې فونټ ته او دې ځای نه به راسي چې شته لور څه مطلب کته کول دا سایز بس ورته کمای ورکې کوي به وګوره لاس لاندې راغلی نه ځم شو مشکل ونه وي کې دا کیپ تیر نه چې دا مطلب دی استعمالېږي صحیح ده او بل دا لګیشن دلته مختلف سټایلونه خو دا د اوپن ټایپ لپاره دی چې لپاره دی اوپن ټایپ ګوره دا ټولو لیکنو باندې مطلب نه اپلای کېږي خاص لیکنه باندې څنګه کېږي اپلای کېږي پر لیکنه باندې ګورئ که مثال تاسو درته درکړم دا لیکنه مې وکړله تاسو به وایئ په دې لیکنه باندې دا سټایل ولې نه اپلای کېږي اوس نه تاسو درته لګیا چې داسې انتخابوي به وکړي کوم تغیر کې راځي نه کېږي ځکه چې دا خاص کوم ضرورت لري په هغه باندې څنګه کېږي لکه لکه زه یو مثال درکړم ګورئ زه دلته لیکم مایکروسافټ څه مې لیکل Microsoft لیکل غټومه دا کلمه صحیح ده د دې ځای نه به دلته ورته ولیکئ GER چې لیکئ ګابریلا ده که څه دا وینئ که نه وینئ دا یو خاص ټایپ دی که نه ما ته اوس معلومه ده چې د دې باندې دا اپلای کېږي بله باندې نه اپلای کېږي ښه دا ګورئ مایکروسافټ اوس په دې طریقه ده که چېرته راشي ما ایډوانس ته ایډوانس کې مثال یو بل سټایل څنګه کوم ورته انتخاب کوم مثال دا سټایل مو انتخاب کړو یا تر هغه یو بل سټایل انتخابونه داسې بیا څنګه کوم چې کومې بیا بدل نه شو دلته راشي لاندې سټایل هم نه که نه وینئ حساب درېیم انتخاب کړو کې ګور لیکس اپ څنګه شو لاندې شو بیا وګوره بل سټایل ورته انتخاب کړئ داسې نه دلته شل دي چې شل سره ټول نه پرې اپلای کېږي که داسې بعضې باندې دوه اپلای شي بعضې باندې لس اپلای شي بعضې باندې څو اپلای شي اوکې ده دا وګوره بیا بل شکل شي یا مثال شپږ ورته انتخاب کړئ دا وګوره څلور ورته انتخاب کړو کې کوي دا وګوره اوس ام او دا څنګه شول نو دا څه نه شو بدل نو داسې نه چې مطلب تاسو دا فکر وکړئ دا به ټول پرې اپلای کېږي ټول نه پرې اپلای کېږي درېیم انتخاب کړو کې وګوره بیا بیرته ختم کړئ خو بل چې په خاص فونټ باندې اپلای کېږي ټول باندې نه اپلای کېږي صحیح ده ځکه پاسې چې لیکلی دی اوپن ټایپ فیچر یعنې خاص د ټولو لپاره دی خاص د اوپن لپاره دی یا زه نمبر او مثال درکړم مثال ما ته نمبر لیکلي ګورئ دا نمبر شول که فکر وکړئ دا نمبر اوس څنګه دی سیده دی که چېرته دلته راشي یو بل سټایل ورته انتخاب کړم مثال دلته مې انتخاب کړه چې شی اولډ سټایل بیا مې اوکې وکړو کله مې اوکې کړو وای نه اخیستل د یو بل سټایل ورته انتخاب کړئ دا دلته راشي یو بل کوم سټایل ورته انتخاب کړئ دا هم صحیح سټایل ده دغه نمبر بعضې وخت کېدای شي چې مطلب وګوره دا دوه څنګه دی کوچنی دی دا نور څنګه دی غټ دی که مثال زه یو ولیکم وګوره یو بیا څنګه دی خو مطلب بعضې کوچني بعضې څنګه دی غټ دا ورته وګوره ور لاندې دی شپږ بره دی څنګه ګډوډ دی دا اولډ سټایل دی که مثال تاسو غواړئ د لینر شکل ته راشي نو لاین به انتخاب کړئ لاین اوکې به کړو وګوره ټول به څنګه شي نظم لاین باندې راشي وګوره دا ټولو باندې نه اپلای کېږي دا په دې خاص فونټ باندې اپلای شول صحیح ده ځان څه کومه ده ګرانه خو نه یي نو دا شان که زده نه شي کومه داسې هغه کیسه نه ده چې مطلب تاسو یې خامخا نه زده کېږي ځکه خاص فونټ تاسو دلته ونه لرئ بیا کار نه شي کولی اوس دا زه دا ګربیلا دا ماته معلوم اوس دې فونټ باندې څنګه کېږي اپلای کېږي دا اوپن ټایپ دی تاسو چې داسې معلوم نه وي بل فونټ باندې به نه شي اپلای مطلب تاسو به دا انتخاب کړی تاسو به دې باندې ولې نه اپلای کېږي صحیح ده د دې ځای نه وروسته دلته در سره پاراګراف ده پاراګراف کې بیا دلته مختلف شکلونه دي اول څه ده د دې ځای نه کولی شي مطلب چې ورکړو دا لامې ورکړو خو دا نشي دا ټولې اول زه کیبورډ کې درته ښیم څه شی درته ښیم کیبورډ کې مثال تاسو غواړئ چې یو هغه ورکړئ نښه ورکړئ ګریټر دین ولیکئ بیا سپیس پرېس کړئ دا نښه د لیکنې سره راځي خپله باندې سره وینئ بیا به ولیکئ چې مثال ستوری سپیس بیا دا نښه ورسره راځي ستوری به ولیکئ بیا ورته ولیکئ سپیس انټر بس دا شی خپل راځي صحیح ده که نه صحیح یا مثال یو دوه راولئ ون ډاټ سپیس ووایئ یو دوه خپله ورسره راځي انټر بټن وای بس راځي هر پروګرام سره دې راځي صحیح ده یا مثال کې سی ای ډاټ سپیس دا ور وس چر سره راځي ای صحیح شو
یا ولیکئ چې ای قوس خلاص سپیس دا وګوره راځي که نه راځي یا مثال ولیکئ چې 1 سپیس لیکنه کوي وګوره دا یو ډول سره کېږي صحیح ده یا مثال ته ولیکئ چې قوس خلاص 1 قوس بند سپیس انټر وایي اوس خپل قوس بند دی سره صحیح ده زده شو ده یا مثال ته ولیکئ چې قوس خلاص غټه ای ولیکئ قوس بند کې بیا سپیس وایي وګوره صحیح شو ګرانه به نه وي شام او یا څنګه کولای شئ مثال ورته ولیکئ رومي صاحب په پېژنئ رومي صاحب څنګه لیکئ ولیکئ مثال آی ډاټ سپیس دا رومي صاحب ولیکئ ته دا لیکئ ده که غټ اخبار لیکئ بیا رومي صاحب سپیس وګورئ څوک نه لیکي کوشش دې باندې ګرانه باندې مختلف نشه مثال مساوي ولیکئ دا نشه په خپله راځي یا منفي ولیکئ دا نشه په خپله راځي نه دا باید په کرکټ ډول کېږي یا مثال ولیکئ جمع مساوي بخښئ مساوي جمع بیا مساوي بیا جمع بیا مساوي جمع بیا مساوي بیا جمع بیا مساوي بیا مساوي بیا انټر ټیبل یوز کنه ټیبل ټک پریس کې بیا ټیبل په خپله باندې سم کېږي صحیح ده ځم څه ده کنه څه ده یا درې ځلې ستوري ولیکئ انټر کې وګورئ دا شکل خپله څنګه کېږي یا هش ولیکئ دا وګورئ دا شکل خپله باندې څنګه پوه شوئ دا معلوم درته ولیکل اوس به تاسو په خپله باندې تاسو پرې اپلای کوئ مثال لیکنه کومه داسې دا لیکنه مې وکړه په دې باندې کوم سټایل اپلای کوئ دلته به راشي مثال دا نمونه سټایل یا دا نمونه وینئ مختلف شکلونه دی سره ښکاري درته دې نه وروسته کلیک وکړئ وګورئ دا پرې اپلای شي مثال په دې کې غواړئ دا د اول سوال چې دا درې دي څه شي جزء دي نو راځي دلته به ډول ته بدل کړئ مثال دوم ډول کې څه داسې ولیدو دا مثال دا اول سوال دا درې دي به جزء دا درې به انتخاب کړئ او دې ډول من څنګه وکړه بدل به وکړه مثال دا دوم ډول اول دې درې سوال دا اول دې درې سوال صحیح ده دا درس دا درې سره انتخاب کړئ راځي څومره ورته انتخاب کړئ مثال درې جوړ کړئ نور مختلف سټایل ورته انتخابولی شئ راپسې دلته دې نور مختلف سټایلونه شته دغه ایالت ته راشئ ډیفاین نیو بیلټ ته نیو بیلټ ته راغلاست اول سمبول دا کلیک وکړئ دلته مختلف سمبولونه لرئ نښې لرئ مثال کومه بله اضافي نښه ورته انتخابوئ وینډو ته راشئ دلته مثال دا لاس نښه ورکوم کې اوس په ټولو سره چې راځي دا لاس نښه ورسره راځي ګورئ دا وګوره راځي سره نو سره بیا بعضې وختونه درېدلې اشتهارونه لاس نښه ورکوي صحیح ده دا خبره ده که کومه بله نښه ورسره راولئ داسې چېرته ډیفاین نیو بیلټ ته بیا سمبول انتخاب کړئ ته ګور نور نښه نشته کې وینې لاندې نښه مثال ورسره یا بعضې وخت کې کوم لیدلې د قلم نښه ورسره راغلې لیدلې دې چېرته داسې نمونه قلم نښه ورسره راغلې دا خو ډېر سرچپه طرف باندې کېدی دا بل طرف باندې کېدی داسې ورسېدې دا نښه مثال کې کوي یا بیا به کې کوي دا نښه مثال صحیح ده هره نښه چې تاسو غواړئ مطلب هغه ورسره راوستلی شئ صحیح ده دا ټیک مارک نښه ورسره راولئ دا ټیک مارک نښه ورسره راشي یا خپل تصویر ورته راوړئ کلیک وکړئ چېرته راشي دغه نښې چې دا کولی شي تاسو سینټر ته کړئ مثال کلیک وکړئ وګورئ سینټر ته راشي وینئ دا مثال نور بل طرف ته یوسئ چپ طرف ته راپسې ډیفاین نیو ته او دې ځای کې ورته انتخاب کوم طرف رایټ طرف کې به کې وګورئ رایټ طرف ته صحیح شو دلته چپ طرف ته راولئ راپسې چېرته ډیفاین نیو ته او دلته به چپ انتخاب کړئ لیفټ چېرته به لیفټ چپ سم شو بل در سره مثال تصویر ورته راوړئ کلیک وکړئ خپل تصویر ورته راوړلی شئ دلته مختلف تصویرونه دي وینئ که خپل ورته راوړئ شپږ کلیک وکړئ امپورټ ته به راشئ یو تصویر دلته ورته انتخاب کړئ مثال دا تصویر اډیا کې بیا اوکې کا دا اوس به دا تصویر سره دی ټول سره وینئ لیکنه کوئ ته به تاسو خپل تصویر سره پسې بل دلته را سره ډیفاین ته راشئ سمبول ورته انتخاب کړئ مثال یو سمبول ورکړئ دا سمبول صحیح ده فونټ ته راشئ نور سایز هم ورته غټولی کومولی شئ مثال غټوئ سایز یې دې ځای نه ورته غټ کړئ څه لرئ شته بولډ وي ایټالیک کوي مثال رنګ وي کوم رنګ وي دا بیا اوکې کوي چې اوکې کوي بیا اوکې کوي سایز یې غټ شو صحیح ده داسې تاسې دې ځای نه غټوئ ښه هغه ځای نه به غټوئ چېرته نیو ته بیا
دا خو داسې انشاءالله نمبر ورکوي راسي دلته وګورئ یو دوه انتخاب وي مثال وګورئ یا ای بي انتخاب وي دا وګورئ رومي حساب څه مطلب دلته شته چې صحیح ده لیول ډېر مهم کار کوي مثال تاسو دې ځای کې سوالونه جوړوئ څه جوړوئ سوالونه مثال دا وګورئ مثال زه غواړم چې دغه اول څه شی ټول یو انتخابونه دي نن راځم نمبر ورکوم یو دوه نمبر ورکړه کنه کوه غواړم دغه ای بي نمبر جزونه مثال اول جز دوم دریم را بسې دا دوم لیول به انتخاب ګور اول سوال څو جزء شول څلور بیا دا انتخاب قسم مثال د بل دوه سوال سي او لاندې څه سي جزونه دي خلاصه ویل دا اول سوال ای بي سي ډي جزء دوه سوال به چي ای بي سي ډي جزء دا څه د مطلب دی ول بدل کا راسو ته شي کله چې پرومي حساب نه متباغ کې انتخاب کوي راځم ته د پرومي حساب شو کنه د پرومي حساب دا د یاما اسپیو د شو کې د مخ کې خو په ای بي دي دا بل مخ کې څه شوند وي ای بي دا په همدغه ځای باندې غواړي خو شکل کې غواړي رومي حساب کې دا رومي حساب دا تاسو ګرانه بنوي ډیفاین نیو په نمبر فارمټ کولای شي نمبر فارمټ ته بدل کړي مثال ای بي د سره شي یو دور سره دی الف د سره دی نه کنه نه مثال الف د سره دی فون ته بلار شي رنگ د کوم رنگ وي سور رنگ صحیح شو اوکې کاسو کې کوم طرف ته راځي طرف ته بدل شي سایز به د تغات کې سوال لږه اوکې کبه بیا څنګه کا اوکې وسو ګر چر سره اول سوال الف ب ت او جز بیا الف ب ت ویلې څه دا ولا سی ای به تیم بدل کړه او زبرتا دې ته چر انتخاب کې ای بي یا 1 2 3 سره تکا اوکې کبه یو کې کوم 1 2 3 4 یا 1 2 3 4 مختلف شکلونه کولای شي څنګه کېوتا خالي ځم څنګه څه ده رانه هونه ده یا فرست ټو سکند او ته خبره شي ګل فرست سکند تر اخر بل چا دا سیټ نمبرینګ ویلیو دې ته ورکیږي د دې پر نمبر ویلیو ټاکي مثال نوې لیست شروع کړئ دلته لیست وسونه شروع ده مثال تا مخکې سوالونه لیکلي غواړي چې لیستونه شروع کړي د لاسونه شروع کړي نه ته ورکې څو لاس کې به لیستونه لیست شروع شو لاس یو له دوه لاس تر اخر کې صحیح ده په دې مثال زه نوې لیست شروع کوم خو د شلو نه شروع کوم څونه شلو نه راځي چې تا نمبر په ویلیو ته دلته کې کنټینیو مطلب یا پاس نه دی اډوانس سټپ دا وګورم څو به تور کې مثال شل دا نو څنګه سي پرې دی دیوا دې شل شروع شو کې دا وګورئ شروع شو شل ورسې دې ګرانه باندې ټول باندې پوسوي بل څه سره دا سبا د تان دي چې خبر استا دا لیکنه یو بل طرف ته مثال د دوی کا سویل کم شامل کر کوم طرف ته وي سنټر ته وي یا چپ طرف ته وي یا مابین ته وي شي طرف ته ګورم شي طرف ته وي مابین ته یا چپ طرف ته صحیح شو دا به جسټیفای دی پښتو پر ډېر شکار کوي مثال پښتو کې یو نوم لیکي د ګمینو لیکلا ولکه افغانستان مثال شرع خاصه ده اوس غواړم چې دا لیکنه د مکمله څنګه سي وګدا دي چې ټول خط کې مثلا بس چې من خط کې جسټیفای شفت انټر وګ پرس کې چې پرس کې شفت انټر وګ افغانستان ته راځي یا یو نوم کې مثال یاوی مثال څنګه نکړو یاوی بعدين چې انتخابم جسټیفای یا دا انتخاب کې دا بل انتخاب کوم څه انتخاب بیا شفت انټر پرس کې ګورم کمال څنګه شي سم مثال کوم څه پټا شفت انټر وګور په کام کومه څنګه شروع وکړه دا څه ده کله دا خپل قشن وشته شفت او هغه نسبی منفي علامه دا خپل قشن مطلب تغولای شي موږ دا زمسو قرآن غنوي باستا عندنا باستا نقول ان شاء الله سبات تقول سيدا مشكل سمات واي سيدا مشكل سلالي ما توجه